چې تاسو دوبۍ ته تللي وئ د څومره وخت په ټور تللي وئ او آیا هلته کې څه داسې مشکلات تاسو ته پېښ شوي وو چې تاسو ته د پاکستان احساس شوی چې یاره زه په پاکستان کې وې دوبۍ ته نه وې راغلی داسې څه حادثه راغلې دوبۍ ته زه چې لاړم نو ما هسې یو پیره ګپ کې ووې ما زه دوبۍ ته تلل غواړم نو ما ته پته نه وه بس ما فیملی والا ته ووې ما سره فیملی والا شو نو دوبۍ ته لاړو نو ظاهره ده چې هغو ځان سره خو زه په ویډیو کې نشم راویستی زه په خپله باندې راځم نو زه به هغو ولې راولم ځان سره نو هلته کې لاړو بس وزټ نو هغه یوه شپه زه ناسته وم ما نیوز کتل نو ما پسې چې کم نیوز رالل که نه نو ظاهره ده چې زما پاکستان راتلو ته بیا زړه نه کېدو زما د دې پښتنو نه دونه نفرت پیدا شو چې لکه ګوره زه دوبۍ ته رالم دنیا خلک دوبۍ ته ځي راځي په ویزټ باندې په هغو پسې چا ګوته ونه نیوله مطلب تنقید کېده د پاکستان نه لکه دونه تنقید په ما باندې شروع دونه ویډیوز په ما پسې راتلو چې زه حق حیرانه ومه چې لکه دوبۍ ته زه رالم نو کم داسې دنیا ورانه شوه نو په دې وجه زما اکثر د دې پښتنو نه دونه یره پیدا شي چې زه ویریږم زما د ځان نه هم نفرت پیدا شي چې لکه دا زه کوم معاشره کې وخت تېروم مطلب دې نه پس لکه تنقید خو اوس هم کېږي او کېږي به هم نو تاسو مطلب هار منونکي نه یئ مخ په وړاندې روان یئ زه بالکل هار نه منم زه بس روانه به یم او هغه خلکو ته وایم چې په ما باندې تنقید کوئ بس لګیا اوسئ ځان له زړه خورئ زما در باندې هېڅ پروا هم نشته ځکه چې ستاسو د پلار د کوره ماله نه راځي اخري منزل به بس منزل به هغه وي چې زما خپله دا سوچ دی چې زه د هغه پښتنو پیغلو مدد وکړم چې د هغو څه اسره نه وي کوره بهر راوځي نو بیا نه کور ته تللی شي نه بل ځای ته تللی شي نو زه وایم چې زه د پښتنو پیغلو دغه آواز جوړ شم او د غریبانو مدد وکړم د زړه نه ځکه چې ما هغه یو مدد کړی نو په هغې باندې ماته ډېرې خبرې وکړلی شوې خو زما خپله سوچ دا دی چې زه خپله باندې کامیابه شم په خپله باندې ګټه وټه وکړم زه به الو د دې خلکو مدد کوم ځکه چې ما د هغو مدد څه وکړو چې دنیا خلک راپسې شو څوک وایي تا دونه پیسې ووالي او تا دونه پیسې ووالي زه څه نه خبر نه یم ځکه چې هغه زما په لاس خو نه وي او نه ما د خلکو سره خبرې کولی شوې نو هغو دپاره چې موږ څه وکړو ځان یو اسې وکړو او سیلۍ راته هغه میلاو شوه چې خلک راپسې الټه خبرې کوي نو د دې وجې زما هغه زړه تور کو خو زه به د دې خلکو په پیسو باندې د بل چا مدد نه کوم زه چې کله په خپله ګټه وټه وکړم نو زه به الو مدد کوم زه اوس هم کوم زه داسې ډېرو خلکو له کوم ما پسې کور ته راځي خو زه یې په میډیا باندې اوس نه شو کوم دغه کار به انشاءالله ستاسو په دې دنیا هم په کار راځي په هغه دنیا هم په کار راځي انشاءالله زموږ لایق څه خدمت وي څه منډه تړلی موږ هم در سره سپورټ درکوو ډېره مننه قدرمند شئ د مینې ډک سلامونه او نیکۍ د کرامات مې ومنئ زه یم ستاسو سره استاد قربان راز محمد حاجي بانډه افیشل پیج قدرمندو په دویم ځل را سره په پروګرام کې نور احساس ناسته ده ډېره تکړه شاعره ده او د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې دوی له راشئ نو راغلي یو یو ځل به ورسره بیا مرکه ریکارډ کوو مننه کومه د نور احساس چې ټایم نه راکړو نور احساس ډېره زیاته مینه په پروګرام کې ټولو نه اول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې د هغه لرې ځای نه ما دپاره رالی ستاسو هم مننه کوم د ټایم راکولو نوره استاد هم څوک دی د اصلاح لپاره شعر اصلاح زما استاد چې دی ظهیر لاله د کوهاټ عبدالله ظهیر دغه غزل ورته ډالۍ ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي ما د ژوند په یوه لاره نه پرېږدي زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي راځي کله ناکله ستا یادونه پښتانه راځي کله ناکله ستا یادونه پښتانه له تا نه خو ډېر ښه دي ستا غمونه پښتانه د یو بابا بچي دي او په یو کور کې اوسېږي د یو بابا بچي دي او په یو کور کې اوسېږي په خپلو کې په جنګ دي بیا دوه وروڼه پښتانه دنیا په ښکلې ښکاري او دنیا په ښایسته ده دنیا په ښکلې ښکاري او دنیا په ښایسته ده الله دې تل آباد لري ګلونه پښتانه غربت ته بې وسي ګوره څه وکړي مجبور دی
غربت ته بېوسي ګوره څوک مجبور دی وي ورک د خپل وطن په کلونو پښتانه اے شکر پښتنه یم په پښتون وطن کې اوسم اے شکر پښتنه یم په پښتون وطن کې اوسم احساس په درته وایم شعرونه پښتانه د زړه له درد قصه بیخي ګرانه ده د زړه له درد قصه بیخي ګرانه ده بغیر له تا نه زندګي ګرانه ده په دې غمجن ماحول کې خدایا څنګه به راشي خوشحالي ګرانه ده ډېر زبردست شاعري ډېر ښایسته خبرې نوره څه پیغام ورکړي بس دغه پیغام به ورته ورکوم پښتنو پیغلو ته چې بس خپل ځان وپېژنئ خپل ځان کامیاب کړئ نن سبا د چا په تمو باندې مه ځئ ډېره مننه نوره ټالر صاحب ډېره مننه کوم د بلې ویډیو پورې تاسو نه غواړئ اجازه الله تعالی